بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې اتمې ویډیو ته. ملګرو، د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی د مایکروټیک راوټر په بنسټیز ډول تنظیمول. دا چې څنګه مونږه مایکروټیک راوټر په بنسټیز ډول تنظیموو په اړه یې معلومات درکوو. او دویم په مایکروټیک راوټر کې د انټرنټ فعالول. دا چې څنګه مونږه مایکروټیک راوټر له انټرنټ سره وصل کوو او په هغه کې انټرنټ فعالوو، تاسو ته په اړه معلومات درکوم. نو ملګرو، هیله ده چې د ویډیو تر پایه را سره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه را سره وګورئ. همدارنګه زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن او خبر شئ. د اتمې ویډیو لومړی برخه د مایکروټیک راوټر په بنسټیز ډول تنظیمول. دا د مایکروټیک راوټر په زده کړو کې تر ټولو اړینه موضوع ده چې موخه یې په راوټر کې د انټرنټ فعالول او ورسره د شبکې نورو وسایلو ته د انټرنټ خدمتونه وړاندې کول دي. د مایکروټیک راوټر تنظیمول یوه ډیره لویه موضوع ده او ډیرې برخې پکې نغښتې دي. نو د دې موضوع د ساده او اسانه کولو لپاره موږ دغه موضوع په دوو پړاوونو ویشو او ورڅخه یادونه کوو. لومړی پړاو په مایکروټیک راوټر کې د انټرنټ فعالول. دویم پړاو د شبکې وسایلو ته د انټرنټ خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره چې مونږه مایکروټیک راوټر په بنسټیز ډول تنظیم کړو ملګرو، دغه پړاو مونږه په دوو برخو باندې ویشو چې په لومړي پړاو کې مونږه خپل مایکروټیک راوټر له انټرنټ سره وصل کوو او د انټرنټ خدمتونه پکې فعالوو، او په دویم پړاو کې مونږه د شبکې وسایل له مایکروټیک راوټر سره وصل کوو او د انټرنټ خدمتونه ورته وړاندې کوو. د دې لپاره ملګرو چې مونږه مایکروټیک راوټر په بنسټیز ډول تنظیم کړو، نو لومړی مونږه باید فزیکي اړیکه رامنځته کړې وي. لکه څنګه چې تاسو په شکل کې وینئ ملګرو، مونږه د مایکروټیک راوټر دریم پورټ له ISP سره یا هغه لینک سره وصل کړی ده چې د هغه په وسیله باندې مونږ غواړو مایکروټیک راوټر ته انټرنټ ورکړو. همدارنګه ملګرو، مونږه د مایکروټیک راوټر څلورم پورټ له کمپیوټر سره وصل کړی ده او غواړو چې په څلورم پورټ کې یا څلورم انټرفیس کې مونږه د داخلي شبکې تنظیمات ترسره کړو. فزیکي اړیکه هغه څه دي چې مخکې د مایکروټیک راوټر له تنظیمولو څخه تاسو باید دغه اړیکه رامنځته کړئ او په بشپړ ډول دغه اړیکه تنظیم کړئ. د اتمې ویډیو دویمه برخه په مایکروټیک راوټر کې د انټرنټ فعالول. په لومړي پړاو کې مایکروټیک راوټر له انټرنټ سره نښلوو او انټرنټ پکې فعالوو. د دې لپاره موږ په مایکروټیک راوټر کې د څلورو برخو تنظیمونه ترسره کوو. لومړی په مایکروټیک راوټر کې د IP ادرس تنظیمول. دویم په مایکروټیک راوټر کې د DNS تنظیمول. دریم په مایکروټیک راوټر کې د NAT تنظیمول. او څلورم په مایکروټیک راوټر کې د راوټ تنظیمول. ملګرو، دا هغه څلور تنظیمات دي چې موږ یې په لومړي پړاو کې ترسره کوو او وایو یې. ملګرو، د دې لپاره چې لومړی پړاو ترسره کړو نو ځینې معلوماتو ته اړتیا لرو چې تاسو دغه معلومات په تصویر کې هم لیدلی شئ. دا چې څنګه دغه معلومات موږ په عملي ډول سره کاروو، نو تاسو ته به یې په اړه معلومات درکړم. نو راځو ملګرو، مایکروټیک راوټر ته د وینباکس پروګرام له لارې لاګین کیږو. د څلورم پورټ مک ادرس له لارې، همدارنګه په لاګین برخه کې اډمین لیکو او د پاسورډ برخه خالی پرېږدو. یا په کنیکټ باندې کلیک ترسره کوو ترڅو مونږه لاګین شو. دلته ملګرو په دې صفحه کې موږ ته د مایکروټیک راوټر هغه ډیفالټ تنظیمات یا هم عمومي تنظیمات موږ ته ښودل کیږي. که چېرته موږ وغواړو چې ډیفالټ یا اتومات تنظیمات ذخیره کړو، نو په اوکې بټن باندې کلیک ترسره کوو او دغه تنظیمات ذخیره کیږي. خو دا چې موږ غواړو مایکروټیک راوټر په خپله خوښه باندې تنظیم یا کنفیګر کړو، نو د دې لپاره موږ ډیفالټ یا اتومات تنظیماتو ته اړتیا نه لرو. نو په ریموو کنفیګوریشن بټن باندې کلیک ترسره کوو ترڅو دغه تنظیمات له منځه لاړ شي. همدارنګه ملګرو، په دې بله صفحه کې موږ ته د چینج پاسورډ برخه ښودل شوې ده. اوس زه نه غواړم چې د مایکروټیک راوټر پاسورډ تغیر کړم، نو ملګرو دلته په کلوز باندې کلیک ترسره کوم ترڅو دغه صفحه ماته وتړل شي. د انټرفیس په برخه کې ملګرو موږ ته د مایکروټیک راوټر ټول انټرفیسونه ښودل کیږي. په دغه انټرفیسونو کې ملګرو دریم پورټ یا دریم انټرفیس چې دا هغه انټرفیس ده چې د دې په وسیله باندې موږ غواړو چې انټرنټ فعال کړو په مایکروټیک راوټر کې، او دغه پورټ یا انټرفیس موږ له ISP سره وصل شوی ده. همدارنګه څلورم پورټ یا څلورم انټرفیس د ملګرو چې د دې په وسیله باندې موږ خپل کمپیوټر له مایکروټیک راوټر سره وصل کړی ده او غواړو په دغه څلورم پورټ کې خپله داخلي شبکه تنظیم یا مدیریت کړو. همدارنګه ملګرو د وای فای یا وایرلیس پورټ ده چې دا د وای فای یا وایرلیس د کارولو او مدیریت کولو لپاره کاریږي. نو راځو ملګرو دریم انټرفیس یا دریم پورټ ته موږ د وان نوم انتخابوو او ذخیره کوو. همدارنګه د څلورم انټرفیس یا څلورم پورټ لپاره موږ د
لان نوم انتخابوو او ذخیره کوو او همدارنګه د وایرلیس پورټ یا وای فای پورټ نو دا د لومړي ځل لپاره غیر فعال وي او دا موږ غواړو چې فعال کړو. د وایرلیس پورټ یا وای فای پورټ لپاره موږ ملګرو د وای فای نوم انتخابوو او ذخیره کوو. کله مو چې د مایکروټیک راوټر انټرفیسونو یا پورټونو ته نومونه ورکړل وروسته له هغه څخه دغو پورټونو ته موږ آی پی ادرسونه ورکوو. نو راځو ملګرو د آی پی مینو په برخه کې اډرسز باندې کلیک ترسره کوو او دلته موږ ملګرو لومړی خپله پبلیک آی پی لیکو. وروسته له هغه څخه کوم انټرفیس چې موږ جوړ کړی ده د پبلیک آی پی لپاره هغه ورته انتخابوو او د اپلای بټن په کلیک کولو سره ملګرو د پبلیک آی پی هغه نتورک موږ ته په اتومات ډول باندې ښکاره کیږي یا راخیستل کیږي. کله مو چې پبلیک آی پی دننه کړه ملګرو دغه پبلیک آی پی موږ ذخیره کوو. وروسته له هغه څخه د داخلي شبکې لپاره موږ آی پی ادرس لیکو او د دغه آی پی ادرس لپاره څلورم پورټ یا غد لان پورټ موږ انتخابوو. وروسته له هغه څخه په اپلای بټن باندې کلیک ترسره کوو او په دې سره د څلورم انټرفیس آی پی لپاره نتورک هم په اتومات ډول باندې ښکاره کیږي او موږ یې ذخیره کوو. کله مو ملګرو چې د دریم پورټ لپاره پبلیک آی پی وکاروله او د څلورم پورټ لپاره مو پرایویټ آی پی وکاروله نو له هغه څخه وروسته ملګرو موږ د ډي ان اس تنظیمات ترسره کوو. که چیرته موږ ته د شرکت لخوا ډي ان اس راکړل شوی وي نو هماغه ډي ان اس موږ دلته تنظیم کوو یا یې لیکو او که چیرته د شرکت لخوا موږ ته یو پرایویټ ډي ان اس راکړل شوی نه وي نو بیا کولی شو چې د ګوګل یا هم د نورو مشهورو ویب سایټونو له ډي ان اس څخه ګټه واخلو. دلته موږ ملګرو په پرایمري ډي ان اس کې د ګوګل له ډي ان اس څخه ګټه اخلو. همدارنګه په سیکنډري ډي ان اس کې هم موږ له یو مشهوره ویب سایټ ډي ان اس څخه ګټه اخیستلی شو. کله مو چې پرایمري او سیکنډري ډي ان اس هم سیټ کړل له هغه څخه وروسته ملګرو موږ د آی پی په مینو کې د فایروال برخې ته راځو او په فایروال برخه کې موږ د نټ برخه انتخابوو. د نټ په برخه کې موږ ملګرو په پلس علامې باندې یا مثبت علامې باندې کلیک ترسره کوو او په دې سره موږ یو نوی رول انتخابوو. په نوی رول کې ملګرو موږ د چین په برخه کې سورس نټ انتخابوو او د اکشن په برخه کې موږ مسکیورډ انتخابوو. هغه څخه وروسته اپلای کوو او دغه تنظیمات ذخیره کوو. کله مو چې د نټ تنظیمات هم ترسره کړل له هغه څخه وروسته موږ د مایکروټیک راوټر لپاره راوټ انتخابوو. په راوټ کې ملګرو د مایکروټیک راوټر لپاره هغه د ډیټا د وتلو لار مشخص کیږي او د ډیټا د دننه کېدو لار مشخص کیږي، یعنی په کومه لار باندې زموږ له نتورک څخه ډیټا وځي او له کومې لارې څخه دننه شي. نو راځو د آی پی په مینو کې په راوټ برخه باندې کلیک ترسره کوو. د راوټ لیست په برخه کې موږ ته د پرایویټ او پبلیک آی پی معلومات ښودل کیږي. له دې څخه وروسته موږ په پلاس علامې یا په مثبت علامې باندې کلیک ترسره کوو. د نیو راوټ ملګرو په برخه کې موږ ډیسټینیشن ادرس کې ګورو چې ټول صفرونه لیکل شوي دي، یعنی دا په دې معنا چې موږ ته له هر پورټ څخه چې ریکویسټ راځي نو هغه لپاره به موږ یو راوټ انتخابوو او په هغه راوټ باندې به دغه ټول ریکویسټونه لیږل کیږي یا به سینډ کیږي. نو راځو د ګیټ وی په برخه کې ملګرو د پبلیک آی پی هغه ګیټ وی موږ لیکو او اپلای باندې کلیک ترسره کوو، بیا اوکې کوو ترڅو دغه معلومات ذخیره یا سیو شي. ملګرو کله مو چې د راوټ تنظیمات هم تکمیل کړل نو زموږ مایکروټیک راوټر له انټرنیټ سره وصل کیږي او د انټرنیټ خدمتونه ورته فعالیږي. د دې لپاره چې موږ مطمئن شو چې زموږ مایکروټیک راوټر له انټرنیټ سره وصل شوی دا او کنه دا وصل شوی، نو راځو د مور مینو په برخه کې په نیو ټرمینل باندې کلیک ترسره کوو. کله چې موږ ته د مایکروټیک ټرمینل یا سی ال آی صفحه ښکاره شي نو دلته له موږ څخه سوال کیږي چې آیا ته غواړې د مایکروټیک راوټر د سافټویر لایسنس په اړه باندې معلومات درکړل شي که نه. که چیرته موږ دغه معلومات لیدل غواړو نو د وای بټن پریس کوو او که چیرته دغه معلومات نه غواړو چې وګورو نو د ان بټن پریس کوو. کله مو چې د ان بټن پریس کړه ملګرو دلته موږ ته چینج یور پاسورډ مسیج راکول کیږي، یعنی دلته موږ اړ یو چې ترڅو خپل پاسورډ چینج کړو یا یې بدل کړو. نو راځو موږ نوی پاسورډ 1 2 3 انتخابوو. همدارنګه دوباره خپل پاسورډ لیکو 1 2 3 او انټر بټن باندې کلیک ترسره کوو. اوس تاسو ګورئ ملګرو چې موږ ته د مایکروټیک راوټر هغه سی ال آی صفحه ښکاره شوله او دلته موږ کولی شو چې هر ډول کمانډونه ولیکو. نو راځو موږ د یوټیوب ویب سایټ پینګ کوو او ګورو چې موږ ته ریپلی راځي او که نه راځي. تاسو ګورئ ملګرو چې موږ له مایکروټیک راوټر څخه د یوټیوب چینل پینګ کړ او موږ ته په صحیح ډول سره ریپلی راغله، یعنی دا د دې ښودنه کوي چې زموږ مایکروټیک راوټر په صحیح ډول سره له انټرنیټ سره وصل شوی ده او دغه د 4 برخو تنظیمات په سم ډول ترسره شوي دي. نو دا هغه تنظیمات و ملګرو چې موږ په لومړي پړاو کې ترسره کړل او خپل مایکروټیک راوټر مو له انټرنیټ سره وصل کړ. پایله په لومړي پړاو کې د دې 4 برخو تنظیماتو په ترسره کولو سره په مایکروټیک راوټر کې انټرنیټ فعالیږي او لومړی پړاو بشپړیږي.
دا چې وروسته نور د شبکې وسایل څنګه له مایکروټیک راوټر سره نښلوو او د انټرنټ خدمتونه ورته وړاندې کوو، نو په دویم پړاو کې تنظیمات ترسره کیږي او معلومات به یې په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. له پاملرنې څخه مو مننه. هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ملګرو دا زما د یوټیوب چینل لینک دا یو ځلې ضرور زما یوټیوب چینل ته دننه شئ، زما ویډیوګانې در سره سبسکرایب او لایک کړئ او تر بلې ویډیو پورې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.